په دین کې امامت ورکوي نو هغه د پاره او اساس بابي ښه یو سبب پدې چې انسان کې به صحیح ایمان دویم دا په انسان کې باندې نیک عملي دریم دا صبرناک انساني صبر وکړي څلورم دا غره یقین په انسان کې پنځم دا تقوا وکړي دیو د الله منځ کې شپږم تواضع وکړي دیو د مخلوقات منځ کې تواضع وکړي وم دا غره زهد وکړي دیو د دنیا منځ کې اتم دا مجاهده وکړي مجاهده نهم دا دعوت ورکړي الله طرف ته لسم دا حق باد اکه دا الله د بندگانو یو لسم دا اس قسم ظلم پدې کینی ځکه الله وی کده لا نه عهد الظالمین